نن ځوانه ستا د لارې یو کس حیا ته راسې ښه خوند کوي که بې حیایي ته نن خورې ستا د وجې څخه یو کس د بې حیایي مخ ته ولاړ سي څه دي او که د حیا لوري ته ستا په یوه بې حیایي ویډیو باندې تا د کافرانو سره څومرې ملګرتیا وکړه څومرې طاقت جوړه سوې د کافر دپاره د کافر هلې ځلې دا دي چې په مسلمان کې فحاشي زیاته کې د دې ایماني غیرت د دې د لاسه وباسي د دې ایماني غیرت ولاړ سي وجدان ولاړ سي بیا نه په مور با کوي نه په ورور با کوي نه په پلار با کوي هر څه چې وکړه هغه دې وکړي د هغه دپاره د هغه د دعوت دپاره غټه داعي ته جوړه سوې کافران ته خوشحاله کوي کافران و دې مقصد ته رسوي ستا په اعمال باندې ستا په کردار باندې کافران د مقصد ته رسیږي نو خود به تا د بې عزت روپۍ درکوي قیامت په ورځ به تا الله ته کوم جواب ورکوي زما په منځو کې خو عایشه رضی الله عنها تېره سوې فاطمه رضی الله عنها تېره سوې د دغه بیبي عایشه رضی الله عنها د فاطمة الزهرا خدیجة الکبرا هغه د امت مسلمه هغه بزرګې زنانه چې د دنیا څخه رحلت کړي تېر شوي دي د هغو په مخ کې به ته بیا څه بیا به کوم جواب ورکوې ایا ته بیا د جنت امید لرې که ته دا وایې چې بیا به توبه وباسم حدیث واوره نبی علیه الصلاة والسلام وایي والعاجز هغه نادانه هغه بېوقوفه هغه احمق هغه دی من اتبع نفسه هواها چې د خپل نفس د خواهشاتو اتباع کوي شیطان څه ورته وایي خواهشات څه ورته وایي هغه کوي فحاشي کوي عریاني کوي انسانانو ذهنیت ورخرابوي خپل د بدن هغه اجزاوې چې الله جل جلاله دې ته حکم کړی دی چې دا به په پرده کې ساتي پټ به ساتي هغه نه محرمو انسانانو ته ښکاره کوي بیا وایي وتمنى علی الله کیدای سي خدای ما وبخښه ای ظالمه چې ته الله دونه مهربانه بولې چې په دغه حالت کې هم ستا دا امید شته چې الله ما وبخښي نو تا د خپل رب سره څه کړي تا د دې مهربان رب دپاره کم کار کړی دی د هغه د شکریې او د تشکر دپاره تا کم کار کړی دی 2 رکعاته نه بند کړی دی د بې حیایي سره وګرځېدې د دغه عریاني او فحاشي سره وګرځېدې زه د زړه د درد وایم د چا اهانت نه کوم د چا توهین نه کوم هغه کسان وما علینا الا البلاغ موږ به خالي حق خبر دی ته رسو الله دې د دې په زړونو کې د دې خبرې د قبلېدو دپاره ځای پیدا کړي الله دې د دې په زړونو کې دا خبره داسې ځای ورته پیدا کړي داسې الله تبارک وتعالی دې د دې په زړونو ورننه باسي چې فورا وحقې لارې ته راواوړي دا زموږ ورونه دي زموږ خویندې دي نفرت نه کوو د دې د عمل څه بد وړو خو د مسلمان په خاطر باندې نبي علیه السلام د چا څه به بد نه وړي په زړه کې به دې درد دی چې دا ولې پر بله لار روانه ده تاسو وګورئ پخوا به زموږ ګیلې وې چې مسلمان پر کوم حالات روان دی د مسلمان زنانې پر کوم حالات اوس په مسلمان کې دننه هغه باغیرته باوجدانه شملور پښتون چې الحمدلله ډېر ښه تاریخ لري هغه پښتني زنانې اوس کم اعمال کوي په کم الفاظ اخته استغفر الله العظیم دا رقم کسان چې په کور کې زنانې هغوی اوري دا هغوی په ذهن کې تا دا خبر ورکښېښود کاشکې زه یې هم وکړم هغه وایي من سن سنة سیئه فله وزرها ووزر من عمل بها چا چې بده لار کښېښول دا واوره زما خورکۍ زما وروره چې د ټیک ټاک د لارې اوس بدې لارې ته راغلی موږ زارۍ درته کوو چې راوګرځېږه د خدای دپاره راوګرځېږه زه تا ته یوه دا خبره کوم د الله رسول فرمایي چا چې بده لار کښېښول بد قدم یې کښېښوی د بد عمل شروع یې کښېښول د بد عمل بنسټ یې کښېښوی او پر هغه باندې چې هر څوک روان سو پر دا لاره باندې فله وزرها د دغه بد عمل تاوان و نقصان و انجام به دی ځان دپاره تیاروي ځان به هغه انجام ته تیاروي او غالب ووزر من عمل بها کم کسان چې بیا پر دې لاره باندې ولاړل د هغه ټول ګناوې پر دغه کس باندې چې د اولې دا قدم ایښی ولې بې حیایي کوي الله جل جلاله فاحش انسان نه خوښوي الله تبارک وتعالی بغض دی د هغه کس سره چې هغه فاحشي بد کرداري چپ الفاظ وایي بې حیا فحشایي خبرې کوي